درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بهرنیو چارو وزارت وايي افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو تړونونو او پروژې د پلي کولو لپاره یو هر اړخیزه کاري پلان په راتلونکي لسو ورځو کې جوړ نهایي او لاسلیک کوي. دا کاري پلان به د سوداګرۍ، ترانزیت، کرنې، انرژي، کان کیندنې، تعلیمي او فرهنګي همکاریو د پلي کولو په برخه کې لاره هواره کړي. یوناما وايي افغانستان کې د 2020 کال سپتمبر راهیسې چې د سولې خبرې اترې پیل شوي د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې د بشري حقوقو 11 مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د مسؤلیت له نه منلو سره یو ځای دغه مخ پورته تلونکي بهیر په خلکو کې د ویرې فضا رامنځته کړې. وروسته تر هغه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا له سنا برت واخیست، بایډن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د کانګرس لخوا د ټرمپ بې ګناه بلل کېدل ښیي چې امریکا کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده. پر ټرمپ تور پورې و چې د خپل واک په وروستیو ورځو کې خپل ملاتړي د کانګرس پر ودانۍ بیرته هڅوي. او د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې که څه هم تر اوسه د هرات اسلام کلا بندر کې د رامنځته شوي اورلګېدنې له امله د اوښتې مالي زیانونو کې کره اندازه نه ده جوته شوې، خو د نوموړي په خبره ممکن په دې پیښه کې تر 900 میلیونه ډالر پورې زیانونه اوښتي وي.